یا اناتومي برخه. سلامونه، مونږ باور لرو چې طب اسانه ده. د اناتومي بلې ویډیو ته ښه راغلاست. نن د بونس آف ټرنک یا د ټرنک په هډوکو خبرې کوو. په ټرنک کې 3 ډوله هډوکي دي. لومړی تورسیک ورټبرا یا د ملا مرۍ، دوهم ریبس یا پښتۍ، دریم سټرنوم یا د سینې هډوکی. دا هډوکي دروني ارګانونه لکه زړه بیچاره، ځیګر بیچاره له دوی نه ساتنه کوي او د سپینل کورډ یا ارام مغز له یوې حصې نه هم ساتنه کوي. ارام مغز د ملا په مرۍ کې عصبي ریښې دي چې دا هډوکي یې یوه برخه ساتي. له دریم هډوکي یې پیلوو، سټرنم نومیږي یا د سینې هډوکی. د پښتیو منځ کې پروت دی او په 3 برخو ویشل کیږي. سر ته یې مینوبریم وایي، منځ یې جسم یا باډي یادیږي او وروستۍ برخه یا لکۍ یې انګریزان زافوید پروسس یادوي. که یې وطني یادوئ نو وایو د سینې هډوکي 3 برخې لري، سر، منځ یا جسم او لکۍ. او که یې انګریزي یادوئ نو سټرنیوم 3 برخې لري. لومړۍ برخه مینوبریم، دومه برخه باډي، دریمه برخه زافوید پروسس. نن مو یوازې سټرنم در زده که. چینل مو در سره سب او سکرایب کړئ او آرامه په تمه اوسئ.